همیشه دی غواړم عنایت الهی کا وکړې و ماته هدایت الهی. دا د دغه خبرې بدله ده چې د الله جل جلاله د پیغمبر راوړې خبره خلق تسلیم کړي او کدا نه وسو کلونه به وچی باران به نه وي اوبه به نه وي که تر مځکه کم بوټی واښه راپورته کېږي هغه کې به بې برکتي چینجي به کوي افتونه به وي بدامني به وي بې باوري به وي. نو دغه حالات چې له زندګۍ سره ملګري سي بیا په زندګۍ کې خوند نه وي چې بدامني نیستي ګران قیمتي بې باوري او دا په هغه صورت کې راځي چې د الله جل جلاله پیغمبرانو کم پیغام راوړی ده چې هغه ته په پراخه سینه لبیک نه وویل سي نو بیا دغه آفات راځي. او که خلک د پیغمبرانو دعوت قبول کړي نو بیا الله جل جلاله وعده کړې ده چې د اسمان برکات به م راایله د مځکې به م راووځي. انسانان کله په ناجوړي ازمویل کېږي، کله په مسکنت ازمویل کېږي، په وچکالي ازمویل کېږي، په بدامني ازمویل کېږي، په بې باوري ازمویل کېږي. یوه مرحله د ازمویښت دا وي چې انسانان په دغه وخت کې عبرت اخلي که نه اخلي. کله اسمانه باران نه راوري دا داسې نه ده چې په اسمان کې اوس د باران قوت ختم شوی ده، بلکې هغه ډول بارانو انتظام وسم ستلکاوت مگر باران چې نه راوري په هغه چا کې نقصان ده چې باران چې ضرورت ده. مځکه چې تخمونه نشنه کوي، برکات په میوو کې نه راځي، برکات په غلو کې نه راځي، نرخونه خرابیږي، تجارتونه خرابیږي. د دې دا معنا نه ده چې الله جل جلاله دا حال نسای اصلاح کولی، بلکې معنا یې دا ده و دغو ټکو ته چې د کم چا ضرورت ده نقصان په هغو کې ده. بیا دویمه مرحله د امتحان هم راځي پر انسانانو باندې. انسانانو باندې پراخي جوړه سي، ډیر په نس ماړه سي، روپۍ ډیرې سي. اوس یې الله ګوري چې ته خپلې مستۍ کې کوې او که د الله شکر وایې. د سختۍ په حال کې صبر د الله دپاره، د راحت په حال کې شکر د الله دپاره. په دې دواړو باندې انسانان ازمویل کېږي. که چیرې انسانان په دغه ازمویښت کې کامیاب سي الله جل جلاله د دغه انسانانو پر زړه باندې بیا سکینه نازلوي. سکینه چې د انسان پر زړه نازله سوه له دغه ځایه ذاتي جنت شروع ده. سکینه داسې یو حالت ده که ناجوړه وي هم سړی په دې خپله ناجوړي خوشحاله وي ډېر، که مسکین وي سړی په دې مسکنت خوشحاله وي ډېر، که مظلوم وي په مظلومیت سړی ډېر خوشحاله وي، که د رزق پراخو دنیا دې ډېره وه د الله جل جلاله شکر ته اماده یې. دا خپله دنیا دا پراخ رزق دا د خلکو په منفعت کې مصرفوي، الله په راضي کوي. نو دا د ازمویښت دورې دې راځي. که په دا دوو دورو د ازمویښت کې انسان کامیاب شي نو دا بیا د تل دپاره کامیابي ده. که ناکام شو نو الله دې موږ له ناکامۍ وساتي. بیا نو بد حالت همیشه دی غواړم عنایت الهی که وکړې و ماته هدایت الهی که وکړې و ماته هدایت الهی. فدریا د غفلت کې ډوب یم له جهله، فدریا د غفلت کې ډوب یم له جهله. نه تقوا نه توبه نه طاعت الهی. همیشه دی غواړم عنایت الهی که وکړې و ماته هدایت الهی که وکړې و ماته هدایت. تعلیم الاسلام رادیو